زه به نن تاسو ته یو کیسه وکړو. روایت داسې ده وایي د یو کساب په کور کې یو مږک، یو کوتره، یو چرګ او یو وزه اوسېدله. خو دغه کساب له دې مږک نه تنګ راغی. خپلې ښځې سره یې مشوره وکوله چې دې مږک ته به دوا او تلک راوړو تر څو دغه مږک پکې ونیسو او له منځه یې یوسو. دواړه سره راضي شول. د مږکانو دوا یې راوړله، تلک یې راوړه، هلته یې مږک ته کېښوده. مږک چې دا ولیده په ډار کې سو، لاړه کوترې ته یې وویل کوترې زما په مرګ باندې کساب او د کساب ښځه راضي شوي دي چې ما مړ کړي، ما ونیسي، زما مرسته وکوه. کوترې ورته وویل زه وروره دا ستا مشکل دی، زموږ نه دی. سړی همدغسې بېنوا له دې ځایه لاړه چرګ ته. چرګ ته یې ویل چرګه وروره زما دغسې مشکلات دي، کساب او ښځه یې راضي شوي چې ما ووژني، ما له منځه یوسي، نو زما مرسته وکوه، ما له مرګ وژغوره. چرګ هم ورته وویل زه وروره دا مشکل ستا دي، زموږ نه دي، ته مرې موږ نه مرو، خپل کار کوه. مږک نور هم ژوند نه تمه وشکېدل او په مایوسۍ باندې آخري حد کې وزې ته لاړه. وزې ته یې وویل چې دغسې کساب او د کساب ښځه ما وژني، زما ژوند اخلي، زه نه غواړم مړ شم، زه غواړم ژوند وکړم، ما وژغوره. وزې ورته په خندا باندې وویل چې زه وروره دا مشکل ستا دي، زموږ نه دي. مږک ډېر مایوسه سو له ژوند نه، همداسې ستړی سو، لاړه یو سوري ته ننوته، ټوله ورځ هغه سوري کې تېره کړله، شپه سوله. کساب او د کساب ښځې دغه تلک کېښوده، دغه د مږکانو دوا یې پکې واچوله چې دا مږک به د شپې راوځي او دا دوا به خوري، نو حتما به دې تلک کې نښلي او موږ به یې وژنو او خوا به یې غورځوو، ځان به ترې بېغمه کوو. خو مږک له ډېره درده راوننوته. هملته پاتې و چې په دې وخت کې کومې خوا نه مار راغلی و. مار دې تلک ته راورسېده او دې تلک کې ونښته. د تلک غږ په نیمه شپه کې په تیاره کې د کساب ښځې واورېده او له خوشحالۍ نه یې رامنډه کړه چې هلی مږک هم ونیو. هغې ویل چې زیاتي مږک به مړي، نو هغې چې دا لاس راوړاندې کړی، هغه د مار دغه مابین نښتی او سر یې اوږد و. کساب ښځې ته یې په لاس ټک ورک. کله چې کساب ښځې ته ټک ورکړ نو ښځې چغه کړلې چې برق ولګېده، مار چیچلې وه او ښځه مرګوني حالات ته ورسېدله. دې وخت کې زر طبیب ته ویوړله او هغه یې ورته وویل چې دې ته د کوترې سوپ ښه ده، چې کوترې سوپ ورته ورکړي نو هغه به روغه جوړه سي. هله وایي کور کې یو کوتره ده، کوتره یې حلاله کړله او دغه مشکل خو د کوترې ته ورسېده. کوتره یې چې حلاله کړله نو دغه سوپ یې وڅښه، ښځه ښه سوه. لرې ځای نه خپل خپلوان راغلل، وایي هله ښځه د مار چیچلې وه، شکر ده چې ښه سوه. هغه مېلمنو ته یې چرګ حلال کړ. چرګ هم لاړ، دغه مشکل ګورئ د مږک و. چرګ هم په مېلمستیا کې لاړ، مېلمنو وخوړه. سبا چې د کلي یو قوم خلک نور هم خبر سول، ډېر خلک راغلو. کساب ته یې ویلې ښځه خو د له مرګ نه راګرځېدلې ده، ښځه خو د مرګ خوله کې وه، نو وایي د دې لپاره باید موږ ته یو شیریني راکړي او په تا باندې خو بیغي خیرات اوښتی دی، یو څه باید وکړې ته. کساب چې کور کې یو وزه ولاړه وای، بس دا وزه به حلاله کړم او ټول به یو ډوډۍ موډۍ وخورو، کور مدان چې پوښتنې ته راغلی. نو وزه یې هم حلاله کړله او خلکو وخوړله. دغه مشکل په اصل کې د مږک و. مږک لا ژوندی پاتې سو. د مږک دغه مشکل وګوره چې کوتره یې هم تر ستوني تېره کړله، چرګ یې هم تر ستوني تېر کړه او وزه یې هم تر ستوني تېره کړله. نو خبره مې دا کوله یو ځای اوسئ. دغه د یو کس مشکل که چیرته یو څوک ستاسو ته په مشکلاتو کې راغی او درته یې وویلې چې زه دغه مشکل لرمه، مرسته یې وکوئ، مې پرېږدئ او ورته مه وایه چې دغه ستا مشکل ده. هغه بل متل ده وایي که د لرګي له یوې پلتې نه هغه ماچس له یوې پلتې نه ټول ځنګل سوځېدی سي، باوجود چې هغه یو پلتې یوې ونې نه میلیاردونه پلتې جوړېږي. نو هر وخت کې چې د یو کس مشکل و ورته مه وایه چې دا ستا مشکل ده، دا زموږ او ستاسو ټولو مشکلات دي.
دغه کیسه مې د افغانستان په دغه حالاتو پورې وکوله چې په افغانستان کې دغه اوسني حالات چې کوم بحران کې دي. بعضې ځایونو کې بعضې خلکو چغې وهلې چې موږ دغلته مشکلات لرو، دغسې خبرې دي، دغه غورې دي، خو ډېرو غټ سرو نه اورېدل، نن چې وتښتېدل. هغه یوازې خپلو عیشو عشرتونو کې مصروف وو، ویلې دا مشکل ستاسو ده، حل یې کړئ. نن دغه مشکل د ټولو هغه لمنې ته چې اور لګېدلی و هغه اوس سر نه واوښته، اوس لمبې بره روانې دي. نو مشکلاتو کې سره یو ځای واوسئ. مننه.